خوش آمدید. سلام خوب است. بخیر آمدید. ورزش والا فعلا جوانان خیلی خوب است. ماندن نباشی ورزشکارای عزیز، ماندن نباشی ورزشکارای عزیز. با تیار هستی که صفحه میگیری. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه جوړ تازه ستړي مشئ د آرټي سپورټ درنو لیدونکو هیله ده چې روغ جوړ اوسئ. نن درته میدان بازي یا د لوبو ډګر خپرونه د سمبو په برخه کې ثبتوو. دا چې سمبو څنګه ورزش دی او په دغه کلب کې د سمبو په برخه کې کومې برخې وړاندې کیږي د شاګردانو لپاره. سمبو ګڼ شمېر برخې لري او په دغه ورزش کې ډېر تخنیکونه شته ده. د دغه کلب استاد هم را سره دی. له دوی نه به وپوښتو چې د سمبو په هکله له دوی معلومات واخلو. سلام استاد، ستاسو نوم؟ شهرام مهربان هستم. خوب خوش آمدین. استاد سمبو څه شی دی که د سمبو په هکله راته لنډ معلومات راکړئ؟ سامبو یک رشته رزمی می باشه که در کشور روسیه ایجاد گردیده و در بسیاری از کشورها تمرین میشه و در افغانستان در سال 1389 تأسیس شد که این در دو سبک می باشه. یکی اسپورت سامبو که به مانند جودو و پهلوانی است و دیگهش کامبات سامبو است که مثل مبارزات آزاد و MMA اجرا میشه حرکتاش. استاد یو شاګرد کولی شي چې په دواړه برخې اجرا کړي، یعنی که یو شاګرد راځي دلته له تاسو څخه تمرین ترلاسه کوي بیا د دواړو برخو په دواړو برخو کې تمرین یا مسابقه یا لوبی کولی شي؟ بله میتونه. کسی که اگر دست پایش خوب باشه در بوکس و لغت و او هم میتونه که در سامبو اشتراک کرده بتونه هم در کامبات سامبو، چرا که یک نقطه که مشترکی که یا دارن پولوانی و گرابلینگ و سدمیشن و یا در کامبات سامبو هم است و در سامبو هم است. فقط در کامبات سامبو یک لغت و بوکس و کله اضافه میشه. استاد دغه سامبو په برخه کې که راته ووایاست فعلا دلته اوس مهال کومه برخه مخته وړئ؟ فعلا بخش سامبوی ماست، سپورت سامبو. سپورت سامبو ده. تخنیکی برخې که راته ووایه استاد کومې تخنیکی برخې لري دغه لکه څنګه چې تاسو مخکې یاده وکړه د لاس او خپو نه باید پیاوړي اوسیږي شاګردان په دغه برخه کې کوم تخنیکونه دي چې په دغه ورزش کې شتون لري او باید ورزشکار ترېنه برخمن اوسیږي؟ خب در سپورت سامبو از تکنیک های جودو پهلوانی استفاده میشه و گرابلینگ همچنان سدمیشن دست و پا دی استفاده میتونیم ما بکنیم. اساس د ستاسو له نظره د افغانستان د سمبو برخې ورزشکاران که له نړۍ سره مقایسه کړو د افغانستان ورزشکاران څنګه ګورئ، په کوم لیول کې دي؟ خب ورزشکارای ما خیلی سطح بالای ورزش میکنن، اما چون زمینه سفر و یا زمینه تمرینات تیم ملی درست برشان مهیا نیست یک کم نتیجهشان کمتر است و در غیر از آن ورزشکارای ما استعداد خوبی دارند. ډیره مننه استاد. د نن ورځې تقسیم اوقات راته په لنډو ووایه څه لرئ، په کوم برخه باندې کار کوئ؟ امروز یک گرمکاری میکنن، یک حرکات میرن، تکنیک داریم، تکنیک ها را کار میکنیم، باز دیگر چه که میل شما بود پیش میبریم. ډیره زیاته مننه استاد. دا چې شاګردان هم په ګرمکاري باندې بوخت دي، تاسو مهرباني وکړئ هغوی هم تاسو ته منتظر دي د ګرمکاري برخه ورسره مخ ته ویسئ. لیدونکو له تاسو مننه چې راسره یاستئ او میدان بازي یا د لوبو ډګر ګورئ. دا چې په دغه برخه کې اوس مهال ورزشکاران په ګرمکاري باندې بوخت دي، انشاءالله چې دوی تصویر به مو ګورئ. تر هغې وروسته چې دوی د ګرمکاري نه کومه برخه لري په ګډه سره ګورو. میدان بازي دوام لري. شیر داد تو در اینجا معلوم شد سربا خود یا کار میکنم. میام ستړي مشئ لیدونکو د ګرمکاري ځینې حرکتونه دي په دغه برخه کې دا څومره مهمه دي په اړه به یو استاد راته معلومات راکړي. خب تمرینات گرمکاری ما آغاز گردیده. تمرینات گرمکاری ما آغاز گردیده به خاطر که تا بدن گرم باشه در وقت اجرای تکنیکات و تمرینات بدن آسیب نبینه. بسیار خوب است. حرکات گرمکاری باید پیش از تمرین حتما حداقل 10 دقیقه داشته باشه.
استاد په کلب کې د ټرینر ساتر څنګ چې بل ټرینر اوسېږي څومره اړین ده په هغه باندې څومره کار کړی ده چې مثلا باک اپ ستا اوسېږي او که ته نه اوسېږي هغه ستاسو پر ځای تمرین ورکړي؟ خب این خیلی یک بخش از اساسی است که باید یک ترینر بسیار یک کسی باشه که همه شاگردا به گپ از او باشه، یک ترینر باشه که از همه چیز آگاه باشه که تا ورزشکارا را به طور درست برشان راهنمایی کرده بتانه. اگر کسی که نویاد باش دیگه باشه ما او را پیش در بکپ مانده نمیتونیم، چرا که بازونمو در یک چیز تا آخر به او ورزشکار در خویش میمانه او حرکت اشتباه یا غلط. منظور ما از همین حرکات ها بود. خب تو اشاره کردی حرکاتی که فعلا شاگردا پیش میره اگر در خانه یک کس پیش بره گنجایش نباشه به یک کلب بره میتونه از حرکت استفاده کنه؟ اگر تکنیکایی باشه در می حرکت اشتباهات و خوبیش باشه به بیننده بگویی. خب به حتما میتونن. هر کسی که در خانه کمی جای باشه، در حداقل 1 متر 2 متر جای باشه، حرکات بسیار خوب است. با کسایی که تکلیف های کمر دارند، گرفتگی زانو داره، شانه دردی و گردن چیزا، بسیار حرکات به همگی مفید است. هر انسان باید این حرکات را، یک انسان عادی هم باید این حرکات را روزانه روزی 20 دقیقه 15 دقیقه بره. این حرکات به همه ما مهم است، نه تنها به گرمکاری ورزشکارا. استاد اگر کس سوال باشه با کدام وقت بره، یک نقطه دیگه است. بعضی ها میگه پیش از غذا، بعضی ها میگه نه فرقی نداره. چقدر مهم است؟ خب غذا حداقل 1.5 ساعت پیش 2 ساعت پیش اگر خورده باشی یا بعد از ورزش بخوری خوبتر است. اگر نه غذا خورده باشی یا بیای به ورزش، باز طبعا که آدم گرنگ می باشه، معده انسان پر می باشه، درست تمرین کردن نمیتونه. یا پیش از ورزش غذا بخوری 1 ساعت 1.5 ساعت پیشتر، یا بعد از یک تمرینات خلاص شد باز میتونی غذا بخوری. در بخشای خیلی هم زیاد بری حرکت ها را میبینی، یعنی منظور می است که در غیر از سامبو بر اشتهای ورزش دیگه بری همین حرکت ها دیده میشه. کدام حرکت کدام بخشی است که سامبو از او فرق داشته باشه؟ خب سامبو حرکت های داره، مثلا ما این تکنیک همین شکل در پولوانی هم داریم، مگم او از کالان از لباس گرفته نمیشه، مگم در سامبو است یا از لباس گرفته میشه. این اون شکل حرکت است. مثلا ملاقه از دهی از دو هم رفته میشه، کدام مشکل نداره. به تکنیکاش 90% مشترک است، چرا که مکس شده جیدو، پالوانی، سامبو، کامبات سامبو، بخش گرابلینگ دیگه حرکتاش هم بسیار با تفاوت کم اندک فرق میکنه. درباره از این ملاق برام بگوین که چقدر مفید است اگر در جریان مسابقه این ملاق با خود داشته باشه، برش فایده میرسانه؟ بله، چطور نه. وقتی که ملاقه را میره، وقتی از در جریان مسابقه از حرکات یا تکنیکی که از بالا میخوره، گردن و کمر از یا آسیب نمیبینه. این گرم کاری ای است که مثلا پرتابایی که اجرا میکنن یا به طور درست شانهشان، گردنشان، کمرشان گرم باشه. درسته استاد، در گرم کاری خو استفاده میشه، مثلا وجود از یا گرم میشه. در خود جریان بازی میتونه که از امی حرکت یک نمره به خود بیاره، از این استفاده میشه؟ بله، یعنی ملاق قرابه میره، وقتی که اگر در این تکنیک بزنه عریف این عرابت تا بخوره، ایت نمره نمیشه. اگر شانه از یا بخوره باز وقت 4 امتیاز از دست میتن. این ملاق به خاطر از وقتی که تکنیک یا زده میشه یا باید به این شکل ملاق بزنن در بین تکنیک. بیا هم ستړي مې لیدونکو، تاسو د ګرمکاري برخه ولیده. له استاد څخه په دې هکله وپوښتو، استاد د ګرمکاري برخه خلاصه شوله، تر دې وروسته به کومه برخه مخ ته وړو؟ خب صادق صاحب، گرمکاری خلاص، فعلا نوبت به تکنیک های ما رسیده و ما برای یک شاگردا تکنیک اجرا میکنم و بعدا او تکنیک ها را استفاده میکنم. ډیره مننه. دا بل خوند وکړي چې استاد خپل د تکنیک برخه مخ ته وړي. لیدونکو په ګډه سره ګورو، دغه برخه هم خپرونه دوام لري. استاد د استاد د تکنیک د مخ ته وړلو په هکله که راته ووایي. شهرام جان، استاد شهرام فعلا تکنیک رکت اجرا کرد به نام روی پچال است. از دان آستین کش میگین، حریف از اون خود کش میگین، بعد از دور میکنی. این در سامبو 4 نمره داره، 4 امتیاز داره. اگر بازم اونجا ما کمش بگیریم، شانهش در زمین باشه، در مدت 20 ثانیه بگیریم،
مدت 20 ثانیه بگیریم 4 امتیاز دیگه هم داره. هم ثبت نشان اوجا گرفته میشه. تکنیک دومی را که اجرا کرد دست کش میشه، کوشک زده میشه. دست فعلا بند دست گرفته، کمری به نام کوله است. این هم 4 امتیاز داره. از بلندی با 4 امتیازی میشه. 20 ثانیه که وقت شانهایش در روی توشک محکم بگیری 4 نمره دیگه میشه. در کشتی سامبو 8-0 تمام میشه، خلاص از دیگه. وقت روی پچال میزنی پس دوباره ثبت نشان شکن بسته میکنی. استاد امی حرکات ها را از نگاه تکنیک برام بگویید که چگونه پیش میره. خب تکنیکایی است که نمرات 4 نمره‌ای داره. مثل بچه پاپان زد، مشتاق جان، سایل جان کوله زد، این چپه 4 نمره، کلزنگ حرکت های 4 نمره است که امتیازات بالا داره. بازک سعی که ببینید 100 میشن هم میتونیم حرکت دو پد و اکثریت بچه‌ای که نو می باشه باز ما را لباس هم نمیتیم، چون که دفعتا تا که بدنشان آماده نشه تکنیک‌ها را درست یاد نگیرن بخاطر که آسیب نبینه بدنشان. این یکی بسیار تکنیک‌های خوب بود. تا برای حرکت کلزنگ و فعلا شما که میبینید حرکت کلزنگ است، یا سر شانه میگیره به خاطر الاستیکیت کمر است، چون بسیار حرکات های ما که است دو وقتی که کمر قوی نباشه حرکات استفاده درست نمیشه. این حرکت بسیار خوب است به کمر و زور و پاور فیزیکی بچه ها را ورزشکارا را بالا میبره. دیگه چنج کار. استاد در این بخش باز وزن چقدر مهم است که باید مد نظر گرفته شود که دو ورزشکار با هم تمرین میکنن؟ 100% مد نظر گرفته میشه. در بخش تمرینی 2 کیلو 3 کیلو تفاوت مشکل نداره، چرا که ورزشکار قوی شه و در جریان مسابقات باز وقت وزن باید هم وزن باشن. در جریان تمرینات 1 کیلو 2 کیلو 3 کیلو تفاوت دارند. استاد تا جای فکر میکنم شاگردم کم خسته شده در حرکت. کدام حرکت دیگه داریم بعد از این؟ بعد از این حرکت های ملاق است به خاطر الاستیکیت نرمیشی که بچه ها درست بتانه تکنیک ها را درست استفاده کرده بتانه. بیان سری میشلیدون که استاد دغه حرکتونه پاک لرته وای. این ملاقای نرمیشی است، ملاقایی است که به خاطر حفظ تعادل و توانایی سیستم ایمنی بدن و به اصطلاح سرگنگسی دلبدی و نقاط ضعف ورزشکار را بلند میبره، عادت میکنه بر پرتابا، بر تکنیکایی که از بالا اجرا میشه تا مقاومت بدنشان بالا بره. بیا هم سره میشلیدون که دا هم دا ملاقونو یو بل برخه ده خو پاک لبایرت استاد معلومات را که چسنو میگی او څنګه در سره کی؟ این ملاقای مایی میگه پرش اثر 2 نفر 3 نفر 4 نفر به خاطر پرش ای همچنان در مجموع حرکات ملاق به خاطر حفظ تعادل و بلند بردن توانایی بدن ورزشکارا هستند که هم الاستیکیت هم توانایی قوه منفلقه میگه که همین بلند کردن بدن و توانایی اجرا کردن حرکات ای بالا میبره، تواناییش زیاد میسازد. در اکثریت ورزش‌های رزمی که به اصطلاح پرتابا داره باید از این حرکات استفاده بکنن. استاد فکر کوم ل 2 نفر شروع کیږي او تر څو پورې کولای شي چې د حرکت مخ ته ولاړ شي؟ اگر نظر به عادت و تواناییشان است میتونه 4 نفر 6 نفر حتی از 1 نفر شروع میکنیم و مرور زمان تعداد حرکات زیاد شده میره. بیا هم ستړي مې شلیدونکو هیله ده چې تر دې دمه مو خپرونه لیدلې اوسیږي او خوند به مو اخیستی وي. خوشبختانه چې استاد شیر هم را سره په تمرین کې یو ځای شو او دی هم آماده دی چې تمرین ترسره کړي. دا چې استاد شیر څوک دی خپله به درته ځان معرفي کړي. دا د دغه کلب او په ټوله کې د استاد شهرام د روزنې پلار ده او دی د پلار هم دی او په روزنه کې البته په تمرین کې هم له ده سره استاد پاتې شوی دی او د استاد شهرام پلار جان هم دی. سلام استاد ستړی مه شئ، بخیر راغلی. که په لنډو باندې خپل ځان د تمرین نه لږانه معرفي کړي. موږ خو د پیژنو خو څومره وخت کېږي په دغه برخه کې ستاسو؟ عرض درود و سلام در قدم نخست خوش آمدید میگم شما را و سایر بینندگانی که در بینندگان تلویزیون ملی را. ما مدت 3 سال الی 4 سال میشه که در بخش سامبو
کار میکنیم و همچنان قبل از او رشته اصلی ما پهلوانی بوده و به نظر به علاقمندی استاد شهرام که خیلی ها به سامبو علاقمند بود و خواست که در مسابقات اشتراک بکنه، در مسابقات سامبو و بازی رشته را هم ما علاقمند شدیم و آغاز کرد و در مسابقات سهیم شد. هرچند کلپای در بخش کرش داریم، استاد صابر است که برادر خرد استاد صادق پدر بزرگوارم است، اونا هم در کندوز بخشای کرش کار میکردن و باز شهرام جان زمانی که در علاقمندی به رشته سامبو پیدا کرد و چون آماده بود الحمدلله از توانایی برخوردار بود، صرف از لحاظ قوانین باز دوستاست تقدیر صاحب و سایر دوستا داشتی صاحب اینا با اینا مشوره کردیم که تو بچه ها علاقمند هستن، اونا هم لبیک گفتن، خوش آمدید گفتن، به این رشته گفتن خوب گپ است، موافق شدن و باز ما جواز رشته سامبو را هم گرفتیم و ورزشکارای ما فعلا مصروف تمرینات سامبو خودم است که الحمدلله شهرام جان هم عضو تیم ملی، یکی از قهرمانای وزن 64 کیلوگرم فدراسیون محترم کرش سامبو است و دیگه حال هم شاگردای خوب دارن، تربیت کردن و آمادگی بهتری هم دارن برای مسابقات بین المرزی و داخلی. ډیره مننه. لیدونکو دا د ورزش یوه کورنۍ ده چې له استاد محمد صادق غوربندي نه سرچینه او تر هغې وروسته خپله استاد شیر او بیا تر هغې وروسته شهرام جان. استاد په لنډو کې د شهرام په هکله راته ووایاست د کوچنیتوب نه استعداد درلود په دغه برخه کې؟ واقعیت یا تا ورسره زحمت وبایسته ډېر زیات؟ همیشه وقتی یک چیزی است که یک تعریف در اساسات ورزش است میگه ترینر کسی است که استعداد مرده را در وجود ورزشکار زنده می سازه و هر انسان استعداد داره و او استعداد شناسایی شود و در شناسایی خود سر از او کار شود بهترین. هر انسان او استعداد الله متعال برش داده، اما بعضی است که از او استعداد خود استفاده مثبت میکنن، استفاده میکنن و بعضی است که او را اصلا شناسایی نمیشه و او هم ازش استفاده نمیکنه، یک چیزی به جایی نمیرسه. شهرام جان در مرحله سن 3 سالگی 4 سالگی بود، از همون زمان خیلی ها علاقمند بود، همین علاقمندی ازی باعث شد که ما هم تشویقش کردیم. خب چون مسلک از ما پدری هم رشته ورزشی بود، همیشه وقت با خود می آوردیم و فضل خدا از همون در طول شاید بالاتر از 150 170 کشتی کرده و تا غیر 2 چیز داره، 2 باخت داره که هم تصادف دیگه الحمدلله تعالی در رشته های خود باخت را نداره. استاد شیر له تاسو څخه به هم د تخنیک او په هغه څه چې تاسو مایل ولرئ تر دې وروسته خو نیمایي ورزش نیمایي برخه استاد شهرام مخ ته وړلې ده، یو څو حرکتونه به له تاسو څخه هم ولرو. که همکاران د دوی پلارجان استاد محمد صادق غوربندی هم له موږ سره یو ځای کړي تر څو د هغوی یاد مو کړه. خوشبختانه په کلب کې د هغه شتون هم شته دی، له هغه سره به هم لنډې خبرې ولرو. سلام حاجي صاحب، ستړی مه شئ، په خیر راغلی. و علیکم السلام و رحمت الله وبرکاته. ډېر زیات مننه. حاجي صاحب څومره خوښ یې، زوی دی، لمسیان دی، کلب او د دوی شاګردان په خپلو سترګو وینئ د ورزش په دنیا کې تاسو هم پاتې شوي یاستئ، د پهلوانۍ په برخه کې یو ځانګړی استعداد یاستئ، د دوی په لیدلو سره څومره خوښیږئ؟ ما از یا بسیار خوش هستم، استعداد خوب داشتن، تمرین خوب کردن و ثمر تمرین خدا هم گرفتن. در رشته خود شهرام جان هم در پهلوانی قهرمان شده، هم در سامبو. استاد د تمرین په هکله که راته ووایې څومره تاثیرات یې ستا په وجود کړي دي؟ ته هم یو وخت ځوان ولې لکه د شهرام په څیر باندې او د غوږونو دې هم معلومیږي چې د پهلوانۍ نښې در سره دي. څومره تاثیرات دي اوس تاسو په دغه سند کې د تمرین پاتې شوي دي، څومره پیاوړي یاستئ؟ تواناییش چقدر خوب است که می فعلا سن ما 80 ساله است. ما مالیم قد خوب بچه قهرمان تمرین کرده میتونم، اس پیری ضعیفیت ندارم دیگه. ورزش خوب است، دائم استقامت پوده شدن نمیمونه، مقامات بدنت بالا میبره، همون تو که صحتت سالم میسازه، همون تو عقلت سالم میسازه، همون تو اخلاقت سالم میسازه، همون تو تقوا و پرهیزگاری را برات پیشه میکنه دیگه. خیلی خوب چیز است، از همه فعلای نامشروع پرهیز میسازه. کور مو ودان حاجي صاحب، خیر اوسئ. ډېره زیاته مننه. لیدونکو له تاسو مننه چې راسره یاستئ. د استاد شیر او د شهرام او ترڅنګ د دوی د دوی شاګردانو ترمنځ چې کوم یو حرکت دوی اوس ټاکلی دی، په ګډه سره ګورو. میدان بازي دوام لري.
زمانی که ما شروع میکنیم قسمت یخن تانه میگیره. زمانی که یخن گرفت تو دست میپرتی از اینجا یا دست نداشت. فقط خود نکات اساسی اینی قسمت دسته کده قسمت مچ دسته اینجا کش میکنیم ببینید اینجا دستش هم شکن است هم قید هم پرتاب صورت میگیره. یخن میگیره یا دست هم اندازی وقتی که انداختی دو کش میکنی دست دیگه اینجا تیر میشه شکن میشه. اگر دست خدا اینجا انداخت این دست انداختی آسین دیگه تگرفت آسین تگرفت این آسین تگرفت این آسینت چی میکنی؟ بگی دان آسینت این دست کش میکنیم پای من کجا رفت دست من از اینجا گرفت دان آسین پس کجایش هم میگیریم دان آسینش هم میگیریم یخنه گرفت دست خود از اینجا میگرد وقتی که دست خود بردم این طرف کش میکنم دمی کش کردن چی میکنم؟ یک طرف کش کردن پای میشه قیچی حرکت قیچی پای دست اعلان حرکت قیچی پای دست وقتی کش کردیم دست کش میکنه اینجا در کش کردن در کشتن حرکت